Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology class. Second year biology da behavior chapter چې موږ شروع کړی دی په کې یو ټاپک دی learning behavior. د behavior د دې نه مخکې موږ قسمونه وایي چې behavior چې دی څه ته وایي مطلب دا دی چې living organism چې کوم activity کوي هغه د behavior دی. اوس learning behavior چې دی څه ته وایي important topic دی اکثر پیپر کې راځي ځان پوهه چې adaptive change due to experience it involves nervous system. یعنی داسې سکار تاسو کوئ او پاغې کې دغه کار کوم صلاحیت چې دی دا تاسو ته د مور پلار نه راغلی دا د هغوی د قابلیت نه چې دی نه راغلی په دې خپل روزمره ژوند کې تاسو څه نوی کار زده کوئ او هغه نوی کار چې کله تاسو زده کوئ دا تاسو ته د تجربې نه راځي د تجربې په بنیاد باندې چې کله تاسو یو کار زده کوئ نو دغه ته موږ وایو لرنینګ بیهیویر او په دې کې ستاسو برین چې دی هغه انوالو برین څنګه انوالو چې برین چې دی هغه ډېر زیات هارډ ورک کوي هارډ ورک داسې کوي لکه تاسو نوی څه زده کوئ یو ماشوم دی دی ونې ته نشي غتی دی ونې ته خیږي او دی یېرېږي دی وایي چې زه به دې جیخ په کېدم یا به دې جیخ په کېدم او زه به برخېږم یا چې دی یو نوی سړی دی هغه ګاډی زده کوي نو کله چې دی ګاډی زده کوي نو دی دا ګوري چې دا پکې سټیرنګ دی دې کې به ګیر بدلی دا پکې چې دی دې کې چې دی زه بریک وهم او نو خپل دماغ چې دی نه هغه ډېر زیات استعمالوي او د تجربې نه یو څیز زده کوي نو دغه زموږ سره څه دی لرنینګ بیهیویر دی نو پاثوی پری ډیټرمنډ د دې لرنینګ بیهیویر زده کړې دپاره ستاسو په دماغو کې ستاسو په ذهن کې څه پاثوی نه وي د دې لپاره داسې څه لار نه وي داسې نروس ته دا پته نه وي چې دا نوی کار چې دی دا به کېږي نو د دې لپاره چې کومه لار ده کوم ډایرکشن چې دی هغه نه دی معلوم دا به تاسو معلوموي د ایکسپیرینس نه چې نوی کار تاسو کوئ د هغې لپاره تجرباتو چې دی هغه ضرورت دی نو انهیرنس مطلب دا دی چې دغه بیهیویر چې دی دغه کوم اکټیویټي چې تاسو کوئ دا تاسو ته د مور پلار نه چې دی نه دی راغلی دا تاسو ته په توارث کې چې دا نه دی راغلی په شارټکټ الفاظو کې دا ده چې یو کار تاسو زده کوئ هغه تاسو په پریکټس باندې زده کوئ د هغې لپاره تجربې ضرورت دي نو دغه زموږ سره لرنینګ بیهیویر دی اوس لرنینګ بیهیویر په څه باندې ډیپینډ کوي یو په سټیمولس باندې یو په انوایرمنټ باندې چې په انوایرمنټ کې یعنې ستا په سراؤنډینګ کې څه شروع دي تو څه محسوس ہے تو څه اینی تو غور فکر چې دی هغه په څه باندې کوې او یا تا د سټیمولس چې دی هغه څه راغلی د سټیمولس د وجې نه ځکه چې دا سټیمولس چې راځي دا به تا ته د انوایرمنټ نه راځي نو د سټیمولس د وجې نه تو ځان د یو کار نه بچ کې یا تو یو کار چې دی هغه زده کې په دې انوایرمنټ کې نو دا لرنینګ بیهیویر په دې دوه څیزونو باندې ډیپینډ کوي چې په سټیمولس باندې او په انوایرمنټ باندې اوس که موږ لرنینګ بیهیویر ته وګورو دا زموږ سره شپږ قسمونه دي په دې کې اولنی زموږ سره دی امپرنټینګ دا دی چې کله یو لیوینګ ارګانیزم چې دی د هغه ډیولپمنټ کېږي او د ډیولپمنټ دی په سینسیټیو پیریډ کې په سینسیټیو پیریډ کې مطلب دا دی لکه فرض که زموږ سره د چرګې بچي دي د چرګو دا بچي چې دي دا د اوبو نه راووتو نو دوی چې اول به سر څه ویني او یو څیز حرکت کوي مووینګ ابجکټ چې ورته موږ وایو په انګلیش کې دوی چې کله مووینګ ابجکټ ویني نو هغه کاپي کوي که فرض که دوی د اوبو نه راوځي او د دوی چې کومه مور د چرګه هغه دوی ویني نو دا کوم بچي چې دي د هغو د دوی به هغه کاپي کوي که فرض که ایلی ویني نو دوی به ایلی چې د هغه به کاپي کوي هر هغه څه چې هغه حرکت کوي دوی مخې ته راشي دوی به هغه کاپي کوي نو دغه ته چې دی موږ څه وایو امپرنټینګ ورته وایو او دا امپرنټینګ د بیهیویر چې دی دا به زموږ سره کله راځي چې کله ډیولپمنټ کېږي او د ډیولپمنټ سینسیټیو پیریډ مطلب دی په اولني سټیجز کې دا به زموږ سره کېږي اګزامپل ما تاسو ته ووایي برډز ان ډکلینګ دویمې زموږ سره دی هیبیچویشن موږ دې ته وایو چې د یو څیز عادي جوړېدل عادي دې ته وایي لکه یو سړی دی هغه په یوه لاره ځي او تو ته بار بار پټۍ کې تو یې نن تا ویرو تا سبا ویرو تا بل ورځ ویرو نو په څلورم ورځ چې دی راځي دی به یېرېږي نو د ده مایند چې دی هغه به دې له جوړي اوس د دې ایکسپیرینس وشو چې دلته کې راځم دلته کې ما ته یو سړی کښېني هغه ما په مخه چې دی یېري نو دی د دې خبرې سره چې دی عادي شو یا زموږ سره یو مارسټۍ ته راغستې ده دا په یو شیشه باندې ور روانه ده او تو ته دا شیشه چې ده دا داسې وټکئ نو دا به لږ ساعت دپاره چې دی ودرېږي سبا ورته دا بیا وټکئ نو دا به لږ ساعت دپاره ودرېږي په درېیمه ورځ بیا دا چلو کړي په څلورمه ورځ بیا دا چلو کړي نو دا به بیا نه ودرېږي دا به داسې ور روان وي ځکه ده ته پته ده چې کله دا شیشه داسې وړکېږي ده ته دا پته لګي چې کله زما ته دا سټیمولی راشي نو زه ودرېږم دا سټیمولی بیا ختمېږي نو زه ځم نو تو ته بیا ډېر دا شیشه چې دی دا داسې وډکېږي خو دا به زموږ سره صحیح دا به داسې چې دی ور روان وي نو دغې ته مونږ وایو هیبیچویشن چې داسې یو بیهیویر چې د هغې سره یو لیوینګ ارګانیزم چې دی هغه عادي شي نو دغې ته مونږ وایو هیبیچویشن
ها په دې کې به زموږ سره د کنډیشن ریفلیکس ټایپ 1 کنډیشن ریفلیکس ټایپ 1 کې دا خبر یاد ساتئ چې لیوینګ ارګانیزم د سټیمولای راځي خو هغه زموږ سره ایرریلیونټ دي دا هغه د لیوینګ ارګانیزم سره تعلق نه چې کله زموږ سره سټیمولای مطلب دا داسې چینج راځي چې هغه تاسو سره ایرریلیونټ دي لکه څنګه چې کله ته ایرریلیونټ سټیمولای راشي نو ستاسو کوم ریسپانس دا و نیچرلی په دې کې به چې د ستاسو کار نه است مطلب دا ستاسو برین په ډېر زیات هارد ورک نه کوي बिल्कुल नेचुरल रिस्पांस چې دی هغه شو کیږي لکه دلته کوم एग्जांपल لیکل ډاګ اینڈ بیل لکه اوس په دې هغه ته د ورځې په یو ټیم باندې خوراک دی اوس په دې وخت کې دوی دته یو ټلې وي ډیر راشي بیا د ټلې وي په دغه ټیم باندې ډیر شته خوراک خوري په درې مرزو ته بیا وي څلورم ورځ بیا نو ته چې کله بیا عام طور ته ټلې وي نو دا سپیپ راځي او په هغه ځکه پکېنی چې په کم ځای کې تو دوی ته خوراک ورکړي اوس دا ټلې چې دا د سپی سره چې ډېر ریلیونټ نه ده خو دې دته دا پته ولګي چې کله دا ټلې وواله شو نو دا د خوراک ټیم دی نو دا اوس ایرریلیونټ سټیمولای شو او دې چې دا راځي نو دا د نیچرل ریسپانس شو بیا زموږ سره کنډیشن ریفلیکس ټایپ 2 په دې کې دا چل دی لرنینګ فرام ټرایل اینډ ایرر چې یو سړی د غلطیانو نه یو سیز زده کوي نو هغې ته موږ کنډیشن ریفلیکس ټایپ 2 وایي د غلطیانو نه دې څنګه زده کوي لکه فرض کړه ته یو پیشو راواغوستو تا په پنجره کې بند کړو او دروازه چې دا تا ورته بنده کړه نو اوس دا پیشو چې دی په دې پنجره کې ګرځي راګرځي ته دا پته نشته چې دا دروازه د کوم ځای نه کولاکو خو په دې چې ورته د کولاوېدو هغه لیور چې دی هغه د تا لګول دی نو دا پیشو ګرځي راګرځي په غلطۍ سره د لکۍ د سرمن د سر د جسم د دې لیور سره ولګي دروازه کولاو شوه نو دی به وځي نو بار بار چې دی چل کوي دا ته به دا پته ولګي چې په دې کې چې شی دی چې هغه زه ټچ کومه دروازه چې دی هغه کولاویږي نو په دې طریقه باندې چې دی د بیهیویر زده کوي دلته ته مونږ کنډیشن ریفلیکس ټایپ 2 وایو بیا زموږ سره دی لیټنټ بیهیویر زموږ سره دا دی که فرض کړه یو منګک والی دی په یو میز کې پرېږدي میز دې ته وایي لکه تاسو به لیدلي په دې ټیویانو کې یا په دې ګیمونو کې میز دې ته وایي چې ګډې وډې لارې جوړې کړي په آخر کې د وتو هغه لارې نو دا میز دا ریډ د منګک ته په دې کې پرېږده نو دی به ګرځي راګرځي او په دې میز کې ورته به یو ځای کې خوراک چې دی هغه کېږي نو دته به دا خوراک چې دی اکسیډنټلی میلاویږي لکه دی به د دې ځای نه د وتو کوشش کوي خو په منځ کې به ورته خوراک کېښودو نو دته دا خوراک چې دی اکسیډنټلی چې دی هغه میلاو شي مطلب دا دی چې یو بیهیویر دته داسې مخې ته راځي چې هغه چې دی اکسیډنټلی چې دی هغه زموږ سره کېږي او دی بیهیویر شو کوي نو هغه زموږ سره څه ده لیټنټ بیهیویر بل زموږ سره انسایټ لرنینګ دی ته وایي داسې بیهیویر چې په هغه باندې ته سوچ کې د خپل سوچ نه تو پیدا دی لکه فرض کړه زموږ سره چیمپینزي دی او بیا زموږ سره ما لیکل دی بنانا د دې خبرې مطلب دا دی یو کمره ده د کمرې په منځ کې تا کیله وتړله په رسۍ باندې یا په تار باندې او هغه داسې زانګي لاندې به د شادو یا چیمپینزي چې ده تا کېنوله او په دې کمره کې به د تا ډېر شیپ باکسز کېښودو نو دی به سوچ کوي چې دا څنګه راغلی نو دی به دا چلو کې د یو باکس پکې وي په دې به له پاسه چې دی ټوپونه وهي دې ته به نه رسي بیا به بل باکس راوالي په دې اولني باکس پې کېږي بیا به چې دی زموږ سره ترډ باکس راوالي په دې سیکنډ پې کېږي نو په دې طریقه به دی بنانا ته ورسي او دا کیله چې دی دا به راوشو کوي نو دې ته وایي انسایټ چې د دننه نه څه سوچ چې دی هغه راځي نو هغه زموږ سره څه دی انسایټ لرنینګ دی نو دا زموږ سره لرنینګ بیهیویر چې داسې بیهیویر چې هغه د تجرباتو نه راځي په کې د توارث د مور پلار قابلیت صلاحیت څه کار نه وي خو ته پریکټس کې تجربات کې د هغې د وجې نه تا ته څه بیهیویر چې دی دوی زده کوي نو دغه زموږ سره څه دی انسایټ لرنینګ دی نو دا لرنینګ بیهیویر دا بیا چې دی شپږ قسمونه زه امید مو لږ پوه شوي که په دې کې ګران سوال باندې مطلب کمنټ کې ضرور وایي ته انجوړ